شیخ محترم که وګورو په نړۍ کې دنیا انسانان دي. کامیاب انسان ستاسو په فهم څوک؟ د اربونو په تعداد کې مسلمانان اوسېږي او هر څوک دعوه د کامیابی کوي. کوم انسان کامیاب آیا تشه دعوه د اسلام کفایت کوي کنه؟ د دې لپاره څه خاص صفات دي، یو خاص منقبتونه دي چې کله مسلمان هغه په ځان کې پیدا کړي. د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده د غوښې چې کله هغه روغ شي نو ټول بدن روغ شي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه، یا رسول الله په انسانانو کې غوره انسان څوک؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان، هر یو پاکزړه انسان او رښتیا ګوی انسان. ډېر خلک دا دعوه لري چې زه زړه ډېر صفای دا د زړه سلامتیا چې د دې په دنیا کې زموږ استاد په ژوندۍ او ژوند کې نه خیڅ شي لکه موږ څنګه پوهیږو دا پلاني سړي زړه صفا دی. په عظیمه خیر خوای دا چې ته مسلمان ورو لپاره دعا وکړې. Don't forget to like and follow Rana Studio. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رانا سټوډیو قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو ته زموږ د یو نوی علمی پودکاسټ سره هرکلی وایو. زموږ نننۍ خپرونه په دې اړه ده چې څنګه انسانان کولی شي خپل زړونه سم کړي، لکه حدیث کې چې راځي په بدن کې یوه ټوکړه ده چې هغه سمه شي نو ټول بدن سمیږي. د دې موضوع عنوان دی سلامت القلب، او په دې اړه به زموږ سره شیخ محترم مجيب الرحمن عمر حفظه الله موجود وي، کوم چې شیخ الحدیث دی د جامعه امام بخاري څوکنو پېښور. الله دې دوی په عمر کې برکت واچوي. شیخ صاحب محترم زموږ سټوډیو ته په راتللو درته هرکلی وایو. مننه، جزاک الله خیر. د هر څه نه مخکې زه د رڼا سټوډیو ټولو محترمو مسؤلینو او هغه ورونو شکریا ادا کوم چې دوی سره همکاري کوي، د دوی مرسته مدد کوي. دا د خیر کار د دعوت کار د ټولو ته د الله جزای خیر ورکړي. بارک الله فیکم شیخ صاحب محترم، الله ستاسو په عمر کې برکت واچوي. شیخ صاحب محترم که وګورو په نړۍ کې دنیا انسانان دي ډېر زیات چې اربونو ته غالبا تعداد رسیدلی دی. بالکل. خو کامیاب انسان ستاسو په فهم څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد. دا واقعیت دی چې په دنیا کې ډېر خلک کوسېږي او حتی کې د اربونو په تعداد کې مسلمانان هم اوسېږي او هر څوک دعوه د کامیابی کوي. په دې به مختصر رڼا واچو چې کم انسان کامیاب دی یا کم انسان ګټور دی. آیا تشه دعوه د اسلام کفایت کوي کنه؟ د دې لپاره څه خاص صفات دي، یو خاص منقبتونه دي چې کله مسلمان هغه په ځان کې پیدا کړي نو بیا حقیقي کامیابی بللی شي. د دې لپاره خو په شریعت کې ډېر صفات او منقبتونه دي، خو زه فقط په یو باندې نن به مختصر رڼا واچوم چې کله د یو انسان اړه روغ او زړه پاکو نو موږ د انسان یا د مسلمان کامیاب بللی شو. د زړه د سلامتیا یا د اړه د روغوالي مطلب دا دی، د اړه ته دوه قسمه بیماریانې لګېږي. یو ظاهري بیماری، وال کې فرق راشي، پمپینګ د وینې کمزوري شي، عادي چې کوم مسایل دي سړی ورته هسپتال ته ځي، ظاهري. بل هغه بیماریانې دي زړه چې هغه دا ډاکټران نشي کشف کولی، دا به د وحي په ذریعه باندې انسان ته د علم او معلومات کېږي، او دا ډېر خطرناکې بیماریانې دي. د دې نه باید مسلمان ځان خبر کړي. نو کله چې د یو مسلمان زړه د دې بیماریانو نه روغ او د دې ګندګیو نه پاکو، نو روغ او پاک زړه چې چا لرو دا سړی کامیاب دی. یعنی صرف روغوالی کفایت نه کوي، پاکوالی هم ورسره لازمي. دا ضروري دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان د زړه تشبیه د پاچا سره ورکړې ده چې کله په یو ملک او هیواد کې ملک او پاچا روغ وي دغه رعیت سم چلیږي. دارنګه که کله اړه په بدن کې روغ وي نو ټول اعضاء او ټول اندامونه سم چلیږي. خو که کله اړه خراب شي، فاسد شي، نو ټول اندامونه خراب او فاسد دي. لکه په یو حدیث کې ورته اشاره شوې ده، تاسو مخکې ذکر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. پړه کې د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده د غوښې چې کله هغه روغ شي نو ټول بدن روغي، خو چې کله خرابوي ټول بدن وسره خرابي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار هغه زړه دی.
بارک الله فیکم وجزاکم الله خیرا. شیخ صاحب محترم، تاسو ویل شیخ صاحب چې د زړه سلامتیا او د زړه پاکوالی دواړه ضروری دي. د زړه سلامتیا یعنی څه په شریعت کې، یعنی څه مقصد دی د خبرې؟ ډېر ښایسته سوال تاسو وکړ. د یو حدیث پرانا کې وزره د وضاحت وکم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه، یا رسول الله په انسانانو کې غوره انسان څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کل مخموم القلب صدوق اللسان. کل مخموم القلب صدوق اللسان. هر یو پاکزړه انسان او رښتیا ګوی انسان. صحابو ته تاسو کې یا رسول الله صدوق اللسان خو موږ پیژنو چې سړی رښتیا وي، دا مخموم القلب څه معنی؟ نبی صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړ، وی مخموم القلب التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مخموم القلب هغه ته وي چې د انسان د الله نه یریږي، د الله نه پکې یره وي، خشیت وي پکې، کله خلکو په وړاندې، کله خلکو نه په غیاب کې، خدای په هر حالت کې د الله نه یریږي. النقي پاک زړه وي. او پاک زړه مطلب نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې په دې انسان کې ګناه نه وي، په دې کې بغي او ظلم نه وي، په دې اړه کې حسد نه وي، په دې کې کینه نه وي. خلاصه دا ده چې پاک زړه دی ته وایي، پاک زړه چې په هغې کې غل، حقد، حسد، کینه دا نه وي. لږ د دې مختصر وضاحت کوو او تر څو زموږ کتونکي پوه شي چې څه مقصد. بعضې روایاتو کې د الفاظو ذکر شته دی، مختلف الفاظ ذکر کیږي، نو دې وجې نه د دې مختصر وضاحت باید وشي. غل دا هغه ابتدائي او لومړنی ورانه ده د یو انسان په اړه کې، چې کله د انسان په اړه کې یو چا سره د ورانه راشي او خفګان راشي، خو دا د انتقام جویی تر مرحلې لا نه رسېدلی، زړه ورته خړی، پړی ورته خړی، دا غل دی. خو کله چې دا انتقام جویی تر مرحلې ورسېږي چې یاره کاش کې چې دې باندې یو داسې بد حالت راشي، بد شپې ورځې پرې راشي، زما د اړه پیښ شي، سینه مې پیښه شي، دا د انتقام په ارمان چې شي دا حقد دی. او چې کله بیا دا دې مرحلې ته ورسېږي چې د هغه ظاهري او معنوي نعمت دی برداشت نه کړی شي، د هغه د زوال تمنی ورزو وکړي چې کاش کې په دې پلانکي باندې دا دنیوي نعمت نه وي، دا یو دینی نعمت پې نه وي، دا به د حسد مرحله ده. او یو بغضا ده. بغضا دې ته وایي چې د چا سره په اړه کې ورانه وي، دشمني وي، خو دا د دې حتی نه رسېدلی چې د په لاس باندې هغه ته ضرر ورسوي، یا د هغه غیبت وکړي، یا په خوله باندې هغه ته ضرر ورسوي. خو کله کله بیا دا بغضا د عداوت تر حد رسېږي، نو عداوت کې بیا په خوله باندې د هغه غیبت کېږي، په خوله باندې هغه ته ضرر رسېږي، په لاس باندې بیا هغه ته د ضرر رسولو کوشش کوي. یو غیبته کله کله استعمالېږي، نو غیبته چې دا بیا هغه معنی نه ده. غیبته پسخېدو ته وایي. مثلا یو چا باندې الله یو نعمت کړی دی د دین او د دنیا، او یو سړی ورته وپسخېږي چې الله نه سوال وکړي چې الله د باندې دا نعمت کړی دی، کاش چې دا نعمت په ما باندې مله وکړي، نو د پسخېدو ته غیبته وایي، دا معنی نه ده. یعنې د یو چا په کامیابۍ باندې لږ تشویش کې ولیدل چې کاش کې د سره د ما سره مو وی، د غالبا غیبته یو تشویش نه، تشویش جدا شی دی. تشویش تقریبا تشویش انسان باندې باعث دی هغه د زوال وګرځي، چې هغه د زوال ارزو وکړي. پس خېدل دی ته وایي چې سړی په اړه کې د الله عزوجل مشکور یې، د هغې شکر ادا کړي چې الله ستا شکر دی چې په ده باندې دا احسان کړی دی، او الله په ما باندې هم داسې احسان وکړي، داسې نعمت په ما باندې وکړي. بارک الله فیکم وجزاکم الله خیرا. شیخ صاحب محترم، که زموږ لیدونکو ته دا واضحه کړي چې د زړه سلامتیا په اسلام کې څه حیثیت لري؟ ګورې، که موږ شرعي نصوص مطالعه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ای خلکو، تاسو خپل منځ کې بغض، خپل منځ کې یو بل سره ورانه پړونه کې مه ساتئ، حسد او کینه مه کوئ، یو بل ته شاګانې مه ګرځوئ، د وروڼو غوندې زندګي وکړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامي اخوت په دې پورې موقوف کړی دی چې د مسلمان په اړه کې به
حسد نه مسلمان پړه کې به بغضا نه ځکه دا ورانه چې د مسلمان سره پړه کې نبی صلی الله علیه وسلم دته حالقه ویلې دا د انسان نه دین خري یعنی د انسان د دین نه خلاصيږي په دې کې ځکه چې چا سره د ورانه شوله په غیبت په اثر نه کې کاغه ته اذیت تکلیف رسیږي ته په خوشحاليږي کاغه باندې الله نعمت کې ته په خپکیږي نو دی وجنه په کار ده چې مسلمان د دې نظر وساتي خو کو ګورو شیخ صاحب محترم ډېر خلک دا دعوه لري چې زه ځلونه ډېر صفایم هر غلط کار چې کوي راټینګي کې وای چې پسله کې عیب نه څنګه دی عبدالرحمن او ایو متل دی اصل کې دا د زړه سلامتیا چې د دې په دنیا کې زموږ استاد په ژوندۍ او ژوند کې نه خېڅ شي لکه موږ څنګه پوي ګورو د پلاني سړي زړه صفا دی اصل کې ګوره د عربی یو بل متل وي کل اناء ينضح بما فيه کې سره دا داوه کې چې زما زړه روغ دی او دغه لاسونه اوران حرکت کوي یا ژبه غلطه چلیږي دا دلیل د دې چې د زړه روغ نه دی ځکه هر لوخه کې چې سپراتی چې کوګي کې هغه ته ساتي توبو لوخه چې کوګ کې وبته ساتي د شادو لوخه چې کوګ کې شاته ساتي خو د ګندګي لوخه چې کوګ کې ګندګي ته تويږي نو که یو سړی و چې زما زړه روغ دی ضروری ده چې دغه عمل او قول او گفتار او رفتار دواړه برابري خو چې یو سړی وي چې زما زړه روغ دی او دغه گفتار او رفتار خطا دی معلومیږي دا چې د پړه کې نقصان دی اوس د دې لوی نه خدا ده یو مسلمان چې هغه د دې داوا کوي چې زما زړه روغ دی باید هغه د بل مسلمان لپاره خیر خوا اوسېږي لکه ستا په خپل ځان باندې عزت پیرزو دی باید د بل مسلمان عزت وغواړي ځان ته د خیر پیرزو دی بل مسلمان لپاره خیر وغواړي کاغه مادي خیری که معنوي خیری د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونه معلومیږي چې عظیمه خیر خوای دا چې ته مسلمان ورو لپاره دعا وغواړي قرآن کې الله عز وجل دې ته اشاره کړل والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا دې آیت کې د مؤمنانو درې ډلې الله ذکر کړی دی یو مهاجر دویم انصار او دریم هغه مؤمنان چې تر قیامت پورې راځي او د دې صحابه په نیکۍ باندې تابعداري کړي نو موږ تاسو ټول په دغه درې ډله کې راځو چې موږ ټول صحابه ته دعا کوو زموږ پړه کې به هغه خیر خوای موجود دی دا رنګ د هر مسلمان خیر خوای به زموږ پړه کې او هر مسلمان د لپاره موږ دعا کوو زموږ وسوس عظیم نقصان ده چې موږ په دعا کې بخل کوو بس موږ چې وخت ما ته ملو شو ځان لول دعا نه غواړم چې بل لپاره دعا غواړم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دعوه المرء المسلم لاخيه المسلم مستجابه د مسلمان بل مسلمان د لپاره په غیاب کې دعا دا قبلېدون کې الله قبلې به نبی صلی الله علیه وسلم ناشنا ده خبره کړل چې وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك آمن ولك بمثل کله چې مسلمان د بل مسلمان لپاره دعا غواړي د خیر دعا غواړي ملائکه الله عز وجل مسخر کړي د سرته ملائکه ورته امين الله دې ستاسو دعا قبول کړي او الله دې تعالی د غنیمتونو درکړي کله بل لپاره د هدایت دعا کوي ملائکه چې الله دې تاسو هدایت نصیب کړي بل لپاره د مغفرت دعا کوي د رحمت دعا کوي د حلال رزق دعا کوي دغه لپاره د نیک اولاد دعا کوي ملائکه ستاسو لپاره دعا کوي نو عظیمه خیر خوای دا چې موږ په غیاب کې د یو بل په دعا کې یاد کو په غیاب کې یو بل په دعا کې هیر نکو بالکل بارک الله فیکم وجزاکم الله خیرا د دې سره شیخ محترم سلفو کې د زړه د سلامتیا کومې داسې نمونې شته چې هغه د نن سبا امت د لپاره سبق وګرځي سبحان الله یو واقعا زما د مخې تیر شوې د تاسو اوریدلی او شاید لیدونکو کتونکو اوریدلی خو د عبرت د لپاره به نقل کوم مسعود احمد کې امام احمد نقل کړی دا انس رضی الله عنه وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مجلس کې ناستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس به یو سړی راشي جنتی سړی تاسو به وینئ وی چې کتلم یو انصاری صحابي تازه ودس کړو د ګیرینه او بت څېدلی او پیزارې په غس لاس کې نیولې ور روان بیا سباله بیا ناس بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اوس به یو جنتی سړی راخکاره شي تاسو ته بیا چې کته غا انصاری صحابي د درې مورز باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زیره ورک وای ما سره یعنی دا درې ورځې مسلسل مغه یو صحابي روان مسلسل مغه یو صحابي او صحابه کې حرص زیات د نیک عمل نو عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ
هغه صحابي ته ځان لکه ورته ویل چې زما پلار سره لږ خفګان راغلی دی او زه به 3 ورځې ستا میلمه یم. نو هغه صحابي سره 3 شپې تېرې کړلې. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمای وایي د هغه ما یو ځانګړی عمل ونه لیده. د شپې به پروت چې کله په ډډه واخوته د الله ذکر به وي او تکبیر به وي. سهار به چې اذان وشو هغه اودس به وکړو جومات ته هغه هم راغی زه به هم رالم. یعنې څه خاص عبادتونه یې ته ونه لیدل؟ داسې مزید عبادت یې ته ونه لید. 3 ورځې چې پوره شوې وایي ما ورته ویل چې زما خو څه خاص خفګان نه و راغلی کور کې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا باره کې د جنت زیری ورکړی. نو ما ارمانو چې زه ستا هغه خاص عمل معلوم کړم. وایي هغه راته ویل چې همدغه عمل مې دی چې دا تا وکړ. وایي زه چې کله روان شوم اواز یې راته وکړ. راته ویل چې راشه. ویل چې ما کې خو بل یو خصوصي یا خاص ځانګړی عمل نشته دی، خو غیر انی خو دومره خبره ده چې لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاه الله ایاه. یو مسلمان ته په کې غش خیانت دوکه نه راځي، او بل هیڅ مسلمان ته په کې حسد مې کې نه راځي. کم نعمت کم خیر الله ورکړي نو مسلمان سره په لکه کینه ناراضي چې الله عزوجل ولې د تدا خیر ورکړي. نو عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته ویلي چې همدغه صفت ده چې ته د موږ نه په دې باندې ممتاز او الله عزوجل تعالی یو ځانګړی امتیاز درکړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم په تا باندې د جنت زیری او کوستا پاړې د جنت زیری مونږ ته واورو. نو دا زموږ استاد لپاره د عبرت واقعه ده. موږ تاسو ورونه عزیزان خپلوان مسلمانان هم ټولنه چې مونږ ګورو په ډیرو وړو خبرو باندې مونږه ورور پرېخي، ترم پرېخي، مامام پرېخي، گاوندم پرېخي، معمولی ماشومان خپل منځ کې بحث کړي، حتی کې موږ په سب کې ځای نه ودرېږو د سره زما ورانه ده ولې یاره ماشومانو بحث کړي کور کې زنانه بحثو کې پاغه باندې مونږه گاوند سره پرېدو. باید موږ د خپل وړونو اصلاح وکړو. شیخ محترم الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي. اخیرنی او دوه پښتني چې زما سره پاتې دي زه غواړم چې کتون کې دا غي مستفید شي. روانه یو دا د شخص محترم چې د زړه د سلامتیا فواید څه شي دي؟ دا چې نمایا فواید چې هغه زموږ د کتون کې وګوري او فائدہ تر واخلي. د زړه د سلامتیا لوی فائدہ ده په دنیا کې چې کله یو انسان زړه روغ وي، زړه هغه په قلبي او روحي او نفساني سکون باندې مبتلا. یعنی الله عز وجل د انسان ته روحاني او نفسیاتي او قلبي سکون ورکي. کله چې انسان کې حسد وي، کینه وي، نو داسې انسان همیشه محموم او مغمومي، تندې ترش وي او همیشه خپه وي په ټولنه کې، همیشه د بل چا کامیابی نه هضمي. بالکل. دویمه دا چې کله یو انسان سلیم القلب وي، اړې روغ وي، هغه په ټولنه کې کوڅو زیاتې وکړي، عفو کوي خلکو ته او د هر سړي خیر خوای. نو داسې انسان د خلکو خوښيږي، د خلکو محبوب ګرځي، د خلکو په ړوند کې سره محبت پیدا کیږي. او بل لوی فائدې ده چې د داسې انسان عمل الله قبلای. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې دوشنبه او پنځشنبه په ورځ الله عزوجل د جنت دروازې خلاصي، الله ته ملفونه د انسانانو پیش کیږي. خو کله چې د هغه دوه کسانو ملف پیش شي چې د خپل منځ کې ورانه ده، وای الله عزوجل وای چې انظروا هذین، د دې دوه ملف فرسته کوي حتی یصطلحا، تر دې چې په خپل منځ کې جوړه وکړي. نو ګوري چې کله د دوه کسانو خپل منځ کې ورانه اړونو کې سلامتی، اړونو کې خیره، نو د دوی عمل الله نه قبلای. نو عظیمه فائدہ ده چې د انسان د عمل د قبلېدو یو ذریعہ ده. بل یو عظیم خیر او عظیمه فائدہ ده چې قیامت کې الله عزوجل داس انسانانو ته نجات ورکړي. الله عزوجل فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سبحان الله. قیامت د ورځ د چې مال او اولاد به فائدہ نه ورکړي، خو مګر هغه څوک چې الله عزوجل ته پروغ زړه راغی دا سړی کامیاب دی. روغ زړه څه مطلب؟ چې پړل کې شرک نه و، پړل کې ریا نه و، پړل کې کبر نه و، ریا نه و، پړل کې حسد نه مسلمان ته، او پړل کې د الله سره مینه و، یقین په الله باندې، ایمان قوي و، تقوا و، د پړل کې خشیت و، خوف الهی و، مسلمانانو خیرخواهی و د پړل کې. دا انسان به
کامیابی. او کوم تاسو ګورو د صحابه کرامو اړونه ډیر پاکو او د دوی نه مخکې د انبیاء اړونه ډیر پاکو. یوسف علیه السلام سرونه څومره زیاته کړو په ماشوموالي کې کوی ته غورځولې کوی ته او به خرڅ کنه دا بد سړی نه ریږي. خو لیکل چې مصر واک اختیار الله عزوجل یوسف علیه السلام ته حواله خاص کر د مالی چارو مشري هغه ته خزانه هغه ته حواله شول او ورونه را لوډیر د فقر او د احتیاج په حالت کې هغه ټول غلطي باوجود خور سره وکړه. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله نو لبخنه غواړي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طائف تلار د طائف خلکو هغه زخمی بدن وینش پیزار او پړې مبارک دی وینو ډکه شل د مکه خلکو هغه سره ډیر زیاته وک. جبرئیل السلام راغی یو ځل ورته وی یا رسول الله هذا ملك الجبال دی غرون ملک الله را لګل فرشتہ الله را لګل دا او غواړي تاسو سره خبره وکي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورته مخامخ شاغه په سلام وک دوله سلام واغس هغه ته الله را لګل ته امر وکا اجازه توکا چې د مکه دا دوه غرونه جبل ابي قبيس او قعيقعان دا دوه غرونه په مکه والا راولم مینس کې میده کم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه اسما د الله نه امید دی چې دی په اولاد کې بل د سوق پیدا کی یعنی دومره عظیمه خیر خوای چې غیب توحید ومني او غیب یو د الله بندگی وکړي. او نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر ذکر وکړو چې خپل قوم زخمی کړو ویني کړو خو بیا مغه ویل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. الله زما قوم ته بخنه وکړي. دلته د بخنه معنا دا ده الله زما په دې اذیت چې ما تر ورسو میرانی سدي مرانی صلی الله عذاب رستکه شاید د دې هدایت په نصیب شي او الله عزوجل دوی ته هدایت وکړي. بالکل جزاکم الله خیرا. شخص محترم په پای کې کزمون لیدونکو کتونکو ته زړه سلامتیا په اړه باندې کوم دا چې ځانګړی نصيحت وستا سره مستحضر او ورته وکړي نو قاعده نو زه د خپل خبره ټوله په دې کې را ټوله کما چې د دنیا او د آخرت کامیابی او د کامیابی مدار او معیار چې د هغه د سلامتیا ده. نو باید مسلمان د خپل ظاهر د اصلاح سره د زړه په اصلاح باندې کوشش وکړي. د دې وجنه د ټولو اعمالو دارمدارم په نیت دی. خو د نیت زه چې دی هغه زړه دی چې کله اړه خرابو نو اعمالم الله نه قبلای. نو زمونږ اکثر مسلمانان د ظاهر په اصلاح ډیر کوشش کوي خو موږ د ظاهر د اصلاح سره باید د باطن اصلاح د زړه په اصلاح باندې ډیر خواري وکړو. کله چې زړه زمونږ جوړ شو نو په دنیا کې هم د سکون او د آرام د ژوند او ژوندۍ ترڅنګ به زمونږ سعادت دنیوي په نصیبي او ان شاء الله په آخرت کې هم زمونږ نجات په نصیبي. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم چې موږ ته وخت راکړ. تاسو نه یو ځل مننه. الله مو په عمر مال او اولاد کې برکت واچوه او ان شاء الله بیا سره ملای ان شاء الله لدې سره زموږ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. ټولو کتونکو او اوریدونکو ته د الله تعالی نه مزید توفیق غواړم چې زموږ خبرونه په پرلپسې ډول سره واوري او په خپل ځان باندې عملي کړي. الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Don't forget to like and follow Rana Studio.